خالي ته چپا ورسته گایې ته شرم لایا پتا کې نسته پتا چې شرم لایا نسته چې ته چپا ورسته په ما پسې ګایېږې شي ته ورته بیا چې خیر کا وچ مو سره باندې درد așa de sărai, o spun să ce nu de la nu sărai, spune că ți se și sărai. ولې خیر چې شي اوس ما د لاله په کوټه کې د پښه ما په دې چې په واسطه خبرې کولې په دې چې په واسطه کې د اوس ما ستاسو هیڅ په کومې په خدای سره چې په دې نو توایې نه سموسته ده خیر دې دا لاو دا ورندای په کور کې کوم څه شروع کړی دي ګټه وټه زره وړم سپار زر زې مستړی زې په کور کې پار زر ته نو په بدل وتا ته پوری دیو نړه کوم د په کور کې شروع کړل اوس سره ته قانون د حقیقت په چوکا سره و ما د دوی شی نو زمان سره زموږ کې بیا موږ پرېږدي هغه پوښتنه کوي هغه څه دي کوي اخر زه وکم د دې ورور سره څه اخر د ورندای سره زه وکم څه خیر دې اوس په زم خاصم تر به بس پر بیس ترګې دې نشدم اوس سره ته په خپل کار شي کوی چې اوس یې سره وک شي چې مال خو ته چې را وخت بیا خالي لاس را روان دي څه کوي خالي لاس را روان دي وې سره سره د خپلېسي اته پر دې مو خوښ نه ولې ونه دوړ ما ستاسو په راک نه جوړو وې دې ولدا کار نه کوي کور دې بل ما ستې پرتایم ته شو ولې ولې له په دې ګرځي د کټه وراوړم دا وځو ما شابه سپټاره باندې خوري تا څه وایې چې په ورځ فاروق زه کاږم مینات زه کوم او دې روان سره خاص بیا تاسو هم دا وی کې ایمان پوښتنه وای واسطه ما ته اوس راګه که زه دوی کار زه اوس زه ورکوم دا ګوره زه اوس څنګه چا سره کوم زه بغیر زما بیا په یاد لري کې نه لري خالي ته چپا ورسته گایې ته شرم لایا پتا کې نسته پتا چې شرم لایا نسته چې ته چپا ورسته په ما پسې ګایېږې زم خدای که دینا چشته کام قسم قسم خدای که رازم ناسی تا به لکه میخوای گیرانه چشته دا نه دی عثمان خاندار اوس په ما پسې چپه ورسته ګایېږي تا ته چا وویل زه په تا پسې چپه ورسته ګایېږي زه خبر شولم چا خبر کړې زما کور والا نه وله د ده پر دروازه یې غوږ نیولی ولو دغه د ده یو مینا دواړه زما و دغه کور والا به برک سره لګیا و هغې و ما ته وویلې چش دی په چش باندې چپه ورسته ګایېږي وروره دا چپه ورسته ګایېږي چپه و چپه خبرې په ما پسې کې مزدوریم کوم هر کار زه کوم د چپه ورسته ګایېږي یاره تا ته چا وویل زه په تا ته چپه ګایېږي ما ته زما کشرانو وویل هغه د په کمرو باندې غوږ نیولی و دی یو مینا دواړه په ما پسې چپه ورسته ګایېدل شرم وکړئ حیا وکړئ لږ د ښځې عقل خو په پونده کې دی ته خو د یوې مور زامن یاست د یوې مور چودې مې رودلې دي ته یې ولې د ښځو په خوله کوئ د الله بندګان هغه غواړي دا ځای د ښځې خو فطرت دغه دی چې دوه ورونه په غاړه کې سره ولویږي دوی سره جلا شي مګر ته خو د یوې مور زامن یاست خوږ ورونه یاست نن ته یې په اپس کې تر غاړه ځله نیولې دی هغه هم د مینو د وجې چې یوې باندې پر یوه غوږ نیولی دی یوې باندې د بل پر ګیټ غوږ نیولی دی لږ ښه سوچ وکړئ خو دماغونه خدای درکړي دي چیرې دي دا ستۍ مینې هغه هلته په کمره کې دی هغه په کچن کې لګیا دی زه ورځم د هغو سره مجلس کوم چې زه نه یم راغلی دا ساعته که مې دا یوه خبره سره کړې وه د نبي سلام څخه بندوم د الله ته به دواړه درېږي صحیح یوه خبره چې په مابین کې بله ونه کوي ته یې چش کوم په کومه دنده پسې یاست ستۍ د لاسه دغه دوه ورونه په غاړه کې سره ولوېدل ته د یو بل غوږونه سره نه سئ دغه د مور زوی کړي اوس هغه دې په غاړه کې سره نیولي ستۍ د دغه غوږ د وجې د خلکو کورونه مات سوي دي خلک بې انتفاقه سوي دي مه کوئ د خدای روی درته نصب د رسول روی درته نصب د دا دوه ورونه په مابین کې توړ مه راولئ دا یو بل باندې غوږ مه نسئ دا غوږونه ډېره سخته ګناه لري یاره بیا درته وایم د خدای دپاره دا غوږونه مه نسئ دغه دوه ورونه نن دا دې په غاړه کې سره لوېدلي وو خو ته یې ورته کتل پر دربچو باندې پټ پټ دغه خوند درکوي چې سره مړه کړي دغه خوند درکوي چې سره جلا شي د مور زوی کړي دي ستۍ د دغه یوې غلطۍ د وجې ته یې دا غوږونه نه سئ د دا د وجې په غاړه کې سره لوېدلي الله دې هدایت درته وکړي
شراب خانه زرداد خانه د خدای دپاره زه ورلمه ستاسې د زنانو سره مې مجلس وکړي هغو ته مې نصیحت وکړي تاسې دوه ورونه یاست د یوې مور زامن یاست دا د ښځو په خبرو باندې مه راځئ ما د ښځو خبرې په دماغ کې اچوئ بس چې درته ویې کړله در دا بل غوږه وباسئ خپله ورورګلوي ده خپله ورورګلوي سره وکړئ د خدای دپاره د ښځو په خوله مه کوئ هوښیار عثمان خان صاحب کور ودان زما د ورور په میان کې د بل د خوشحالۍ سره سلا د عزت وکړي الله مې عزت وکړي الله مې عزت وکړي ورسئ د روغبړ سره وکړئ یو څوک په ښه نه درځي ستاسې خپله ورورګلوي په ښه درځي صحیح ده که خدای زه اوس لاړم الله د ورسئ ماشاءالله